ولسی خو ما قتل کوي تر قتل کېدو مخکې خو نو یو جام اوبه خوراک او زما اوس دا زړه غوښته چې زه کلمه ووایم مسلمان سم لیکن دا خلکو به بیا دا ویل چې دی اوس ګرفتاره سو د مرګ له وامه زه ښې کلمه وویله دا د جام اوبه یې پر مځکه باندې توی رمضان یو سړی و دا ډېر بد سړی و ډېر صحابه کرام یې شهیدان کړي ول و مسلمانانو ته ډېر تکلیفونه رسولي ول و مسلمانانو ته ډېر اذیتونه او نقصانونه رسولي ول خو د خدای شانو دا ګرفتاره سو رمضان د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور حکومت کې دی د مسلمانانو قاتل و بیا د صحابه کرامو قاتل و نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر ده باندې فیصله وکړه چې دا قتل کړي د ډېره چالاکي وکړه دا رمضان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل ولسی خو ما قتل کوي تر قتل کېدو مخکې خو نو یو جام اوبه خوراک حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و یو کس ته وویل چې اوبه وراوړه اوبه دې وڅښي دا رمضان چې اوبه په لاس کې ونیولې اوبه یې نه څښلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویې څښه دا اوبه ده ورته ویل که چیرې چې زه اوبه څښم دا ستا جلات داسې نه وي چې د شا لخوا ما په توره باندې ووهي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې تر څو پورې تا اوبه نه یې څښلې ته به نه قتل کېږي اوبه وڅښه ښه پر ارام یې وڅښه ده چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېدله دا د جام اوبه یې پر مځکه باندې توی کړي او بیا یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل ول تا له ما سره دا خبره وکړه چې تا اوبه نه یې څښلې ته به نه قتل کېږي اوس خو دا اوبه زه نسم څښلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل ما خو دا خبره وکړه لیکن موږ مسلمانان موږ کلمه ویلې ده او موږ چې کومه خبره وکړو بیا پر هغه باندې ولاړ دا زموږ ژبه دا نو بیا ژبه ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و جلات ته وویل چې بس دی معاف دی دی به نه قتل کېږي دې رمضان ویل چې یا امیر المؤمنین زما هم یو خبره واوره له ډېره وخته څخه ما پر دین اسلام باندې غور کوي او زما اوس دا زړه غوښته چې زه کلمه ووایم مسلمان سم لیکن دا خلکو به بیا دا ویل چې دی اوس ګرفتاره سو د مرګ له وامه زه ښې کلمه وویله نو ما کلمه نه ویله چې دا خلکو بیا خبرې پسې راکولې چې دی له مرګه وبېرېدی اوس دی له مرګه سره مخامخ سو اوس یې کلمه وویله و چې تا زه معاف کړلم زه معاف یم نو یا امیر المؤمنین لا اله الا محمد رسول الله له نن بعد زه مسلمان یم واقعي چې دین اسلام دا ډېر سچه دین دی ولې چې امیر المؤمنین دا وس لري طاقت لري قوت لري ما قتل کولی سي لیکن دی یوه خبره وکړه چې تر څو پورې تا اوبه نه یې څښلې او اوبه زه اوس نسم څښلی زه یې معاف کړم لیکن تر خپله پښتو نسو تېر لہذا موږ هم پکار دی چې د خپلو ژبو حفاظت کوو په دا ژبه باندې انسان جنت هم پیدا کولی سي او د دې ژبې په وجه سره به دی جهنم لره هم ځي ځکه لقمان حکیم فرمایي چې ما د 4000 انبیاو صحبت کې زندگی تیره کړې ده ما د 4000 د انبیاو ارشادات اورېدلي دي او د دې 4000 د انبیاو له ارشاداتو څخه ما 8 خبرې خلاصه راایستلې ده او په هغه 8 خبرو کې اوله خبره دا چې تاسې په لمانځه کې د خپل زړه خیال ساتئ لکه ستا جسم چې الله پاک طرف ته متوجه نو تی زړه هم د الله و طرف ته متوجه کړي دویم
پر سترخوان باندې د خپل حلق حفاظت کوئ چې زما تر حلق چې کومه ګوله تېرېږي دا حلاله ده که حرامه ده. که حلاله وه نو یې خوره، که حرامه وه ځان جن ساته. دریم چې د چا په کور کې یې ته د چا کور لره ورسې د خپل نظر حفاظت ساته، پر نامحرمو باندې نظر مه اچوه. دریم په هر لکه مجلس کې چې ناست یې د خپلې ژبې حفاظت کوه. دا ژبه حفاظت یې کوه، په دې ژبې سره بېهوده خبرې، پالتو خبرې، شکنځل، دروغ، تهمت، دلازاري، جوټه ګوایي، له دې څخه خپله ژبه ساته او په دې ژبه باندې د الله پاک ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، د خیر خبرې کوه.